بدل د هر چا د جوسې رنګ دی بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی زما د تور رنګ پورې ولې خاندي زما د تور رنګ پورې ولې خاندي ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی بې حرمتي دي د انسان کړې ده بې حرمتي دي د انسان کړې ده او په وینو سور دی د نیزې رنګ دی هره ګړی د خپلې ژبې اورم هله ګړی د خپلې ژبې اوړم په ما ختلې د هغې رنګ دی درمانه دی د غربت نښه ده درمانه دی د غربت نښه ده چې پیکا د لوپټې رنګ دی ګرانو مینوالو یو ځل بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربا صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب دی هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به د ژوند نه به خوندونه او مزې اخلي ملګرو زما د طرف نه او زما د ټول ټیم د طرف نه دواګانې او سلامونه قبول کوي ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ په پروګرام کې موږ ځان سره یو شاعر ملګری راوستی کینولی د هغه نه تاسو ته د خوند رنګ خبرې د هغه د ژوند په اړه او بیا د هغه د فن په اړه یو څو خبرې وکړو ملګرو نن هم ناست یو د مانیرۍ د خوړ په غاړه باندې ناست یو ډېر مانیروال چې کوم دی هغوی به پې تنده ماته شوي د شاته مو د مانیرۍ خوړ دی چې د شینکي راګیر کړی دی او بې د لاندې بهیږي او موږ په پوله باندې ناست یو او شیر افسر خان یوسفزی را سره دی چې په ننني دور کې افسانه هم لیکي زمونږ زلمی شاعر دی په پښتو کې ماسټر هم کړی دی په کلي کې هم یو تنظیم دی الخیر د هغې کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي د چا نه پټ نه دی د مانیرۍ خلک به خصوصا ډېر پیژني او بار هېوادونو کې چې زموږ کوم ملګري دي پښتانه دي د مردان دي چارسدي دي پېښور دي هغوی به ډېر کم لیدلی نو افسر خواته ورځو اول ورسره یو څو خبرې کوو او بیا به ترېنه غزل اورو راځئ چې هغه سره اول یو څو خبرې وکړو افسر به یې په پروګرام کې درته په خیرالي وایو ډېره مننه صاحب ورور د ټولې ناول خو ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو رالی یو او زمونږ د دوه دریو ماتو ګوډو خبرو ته غوږ کېښودو دا د دې موبایل یا د دې سوشل میډیا په شیشه باندې راوستو او صاحب تا ته خو سلام پیش کوو ځکه چې تا خو بس صادر اوږه باندې سپلای یو چړیاو تړلې بل نه تړلې او ادبي ملګرو پسې ګرځې ګوټ په ګوټ باندې تا ته خو موږ سلام پیش کوو ځکه چې تا خو زموږ غونته کې ډېر وروڼه دي چې کوم دی نو مخې ته راوستېدلو او تا ته موږ سلام پیش کوو ورورو ځکه چې ته یو ادب دنیا کې ستا ځان له یو دغه دی تاریخ دی یو مقام دی ستا نو زه خو نورې خبرې کول نه غواړم خو یو شعر یو غزل دی چې لیکلی مې دی ارشاد دغه څو کسان چې په ما ګران دي دغه څو کسان چې په ما ګران دي دغه مې د ستړي ژوند یاران دي او ما د بغاوت پګړی په سر کړه ما د بغاوت پګړی په سر کړه ځکه شملور ټول په لړزان دي او دا چې د غریب په وینه پایي دا چې د غریب په وینه پایي دلته ادمخور دا ټول خانان دي او خدای چې اشرف المخلوق پیدا کړو دا خصوصیات د دې انسان دي او صاحب شعر دی مینه او احساس وفا خلوص بس مینه او احساس وفا خلوص بس دا چې چاکی نوي حیوانان دي او بس چې په آرام او حلال نه دي بس چې په آرام او حلال نه دي نن افسر هغه مشران دي ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه ګرانو مینوالو د افسر نه تاسو غزل واورېد او زمونږ د نوي خیال ملګری دی داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو زو ورخواته بیا او غزل به ترې نه اورو راځو به دا په دی په موږ باندې حق دی چې موږ به ولې راځو کوم چې نور هم داسې ډېر ملګري دي چې داسې پیجونه یې جوړ کړي دي موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو الله دې هغوی له هم توفیق ورکړي چې وګرځي او د ګوټ ګوټ نه زموږ دا شاعران ملګري را پیدا کړي او خلکو ته د خپل موبایل په سکرین باندې وښیي نو افسر خواته بیا ورځو ملګرو او د افسر نه بل غزل اورو او خوندونه ترې نه اخلو صاحبه دا خو لنډ بحر والا غزل دی ارشاد وایي چې سترګې فورنمه یمه دا ستا د غمه یمه سترګې فورنمه یمه
دا ستا د غمه یمه او ستا د دیدن نه ګورې ستا د دیدن نه ګورې اوس بې کرمه یمه چې مې ترې خوله وغوښته وی نه اوس سمه یمه او لالا مې لوی سړی دی لالا مې لوی سړی دی زه یې په تمه یمه او پنډ د غمونو دروند شو ورته بېدمه یمه د مینې جنګ دی پرېږده بچ به تر کمه یمه او یو ورځ به ستا کوڅه کې مړ پروت صنمه یمه او ما نه افسر وړی دی په زړه کنډمه یمه. ډېر ښه ګرانو مینهوالو، افسر د لنډ بحر په غزل کې کمال کوي، داسې افسانې هم ډېرې ښې افسانې لیکي. ما ته یو د غزل ډېر لږ وخت شو، یو څو ورځې شو چې پته ولګېده. ما خو به د ده افسانې کله نه کله کتیدې نورالامین یوسفزی صاحب افسانه نګار دی او د ډېر غټ تاریخ دی ورسره. د هغه نه ما د افسر نوم اورېدلی و، بیا ورپسې زه لیواله ومه چې افسر مانیری کې څوک ته چې ما نه دی لیدلی. او بیا چې ما معلومات وکړو نو زمونږ کلاس پیلو مو خوتېد او بیا راته په اخر کې دا پته هم ولګېده چې افسر غزل هم لیکي. او بس من کوشش کوو الله رال نن دې خوا په غاړه باندې په ګوتو راکو تاسو سره یو څو ماتې ګوډې خبرې هم وکړو، یو څو مات ګوډ شعرونه هم ترېنه واورېدل. بیا ورخواته ورځو یو بل غزل هم ترېنه اورو، مازدیګری دی نور په ډوبېدو دی. په موږ باندې هم ښه لګي، هیله لرم چې په تاسو باندې هم ښه ولګي. راځئ چې یو بل غزل ترېنه واورو او خوندونه ترېنه واخلو. صاحبه څنګه چې تا خبره وکړه افسانه، نو زه خو د نوي کول ته دا هم وایم چې د غزل او شاعرۍ سره سره چې کوم دی زمونږ په دې افسانې باندې هم لږه توجه ورکړي، ولې چې زمونږ په نثر کې ډېر کمی دی. موږ خو خپل کوشش کوو د خپل هدف پورې. زه د نوي کول ته چې زمونږ کوم نوي شاعران ملګري دي نو دوی ته دې دغه ورکوم، یو خواست مې دی ورته چې په دې باندې هم توجه ورکړي، ولې چې موږ خو خپله زه لیکمه نو د نورو ملګرو ته هم خواست دی چې په دې توجه ورکړي. صاحبه غزل دی ارشاد د نوي ژوند په نوې لار نوې قدم اخلمه، د نوي ژوند په نوې لار نوې قدم اخلمه، تی زما محبوبې زه یې ستا په دم اخلمه. او ما سره نفس دی زه انسان یم دوکه وخورمه، ما سره نفس دی زه انسان یم دوکه وخورمه، زه د جنت په مقابل دانه غنم اخلمه. او زم چې خوشحال او ګجوخان روح ته سکون ورکړمه، زم چې خوشحال او ګجوخان روح ته سکون ورکړمه، په سر کپن د بغاوت لاس کې علم اخلمه. او اوس به زمونږ په دورشل امن په خپله راځي، اوس به زمونږ په دورشل امن په خپله راځي، زه د خپل کور ټوپک خرڅوم ځان له قلم اخلمه. ډېر ښه شریف سره دا بیا ووایه یار. اوس به زمونږ په دورشل امن په خپله راځي، زه د خپل کور ټوپک خرڅوم ځان له قلم اخلمه. او زه خو منصور یم ما په دار کوي ما په کاڼو ولي، زه خو منصور یم ما په دار کوي ما په کاڼو ولي، زه چې نامه کله په خوله د خپل صنم اخلمه. او پښتون بچی یم پوهېږم په حق غوښتلو، پښتون بچی یم پوهېږم په حق غوښتلو، اول یې غواړم بیا یې اخلم بیا یې سم اخلمه. او شعر دی صاحبه، کله د یو کله د بل ښکلي په څنګ کې ناست وي، کله د یو کله د بل ښکلي په څنګ کې ناست وي، زم جاریام به د افسر نه نن قسم اخلمه. ډېره مننه صاحب ورور، ډېره زیاته مننه سره ستاسو چې تاسو مونږ له ټیم راکو. د هغه مینوالو دپاره څوک چې زمونږ پروګرام ته لیواله وي په تمه وي او پروګرام وګوري، مونږ ته کمنټس کوي، مونږ ته ټلیفونونه کوي، او مونږ د هغوی چې هر څومره مننه وي نو به پې کمه وي. چې په کلي کې هم ډېر ملګري دي، خلک وایي په کلي کې په خپل وطن کې مونږ نه سمیږو، خو بیا مونږ ته ډېر ډاډ میلاویږي. او پاتې شوه د مسافر ملګرو خبره، نو هغوی خو زمونږ پروګرام ته سترګې په لار وي، او مونږ هم د هغه ملګرو دپاره د هغه لیونو دپاره څوک چې د پښتو شعر سره مینه کوي د هغوی دپاره ګرځو. انشاءالله دا به جاري وي. او د مینوالو نه به اجازت غواړم یو څو د لنډ بحر شعرونه ورته وایم چې د مازدیګرۍ یارو، د مازدیګرۍ یارو رانغې لالې یارو، ځان له پیدا سر وخم، ځان له پیدا سر وخم راکته غرګې یارو، خر وس پکې رانله ښه روس پکې رانله او مات مې شه تندې یارو، هر څه چې وي زر راکه
ګل وي کازغې یارو دا واخله چې څه پکې دا واخله چې څه پکې او دا مې د زړګې یارو او راشه چې ګلان اوسي راشه چې ګلان اوسي دلته کې سپرلې یارو ګرانو مینوالو که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودېدو ډېر زر به وي چې په بل پروګرام کې به د یو بل نوي ملګري سره تاسو ته مخاطب کیږو در هغه دمه پورې در هغه ساعته پورې خپل قربا صاحب مانیروال له ورکې اجازت چرته چوم یی ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان